السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ستاسو ورور اسحاق خان. امید ساتم د ژوند زندگی به خاص تور کې تیریږي په نړۍ کې څومره پښتانه دي. نن ډېر ګران ورور او ډېر ګران ملګری ابراهیم تاج صاحب راسره دی. د مونږ د کوم ژوند کیسه پروګرام کې راسره دا هم میلمه شوی دی. نن به د ده نه د ژوند کیسې په باره کې تپوس کوم. ابراهیم تاج بهی ډېره مننه هرکلی ته ویم په اماراتو ته راتګ باندې. ډېره زیاته مننه اسحاق بھائی ستاسو د نورو ملګرو هم دلته کې د عزت راکولو د درناوي راکولو خوشحاله یاست. ابراهیم تاج څوک دی؟ ابراهیم تاج د شیرګل د خاورې اولنی ابراهیم خاکسار دی چې څه موده په خاکسار یادېدو. د هغې نه پس بیا د خاکسار نه تاج شو او د تاج نه تر دې د ملا اوس هم تاج دی. د ملګرو د مینوالو په مینه باندې په خلوص باندې تر دې د مرا ورسېدو. ابراهیم تاج تعلیم څومره کړی دی؟ تعلیم مې بی اے وسټارټ د خو یقین مې نشي کوثر ته ورسوم پاتې رانه واخله. ولې؟ نو بس د ژوند نورې منډې ترړې هم دي که نه، نورو مصروفیات زیات دي د ادب د کاروبار او د دینی تعلیم او د دې نه علاوه نور هم د ژوند ډېرې هلې ځلې دي. نو داسې فکر نه کوم که دا تعلیم زما نه سر ته ورسي. اوس موجوده تاسو څه کار کوو؟ زما په شرګړ کې کتاب کور دی د کتابونو هغې کې کار کوم. اوس دا کتاب کور کې لګیا یې. او د شاعري ته څومره ټیم وشو ته راغلی؟ شاعري زما 2 کاله وشو. 2013 نه ما پرمننټ شروع کړې ده. پرمننټ شروع کړی. تا خو یو کتاب هم راغلی دی اخ نوم باندې کتاب چاپ دی. اوس د انشاءالله بلم چاپ کېږي. ابراهیم تاج صاحب د ژوند هغه لمحات چې هغه نه هېرېدونکي وي؟ د ژوند کې خو زموږ یو شاعر سړی داسې چې د هغه په ژوند کې به خامخا داسې څه حادثې راغلي وي چې هغه ډېر زیات په هغې سره مایوسه شوی وي د معاشرې نه د دغه خلکو نه. نو داسې خو په ژوند کې زموږ چې کومې قصې پیسې دي نو هغه ډېرې زیاتې راغلي دي. خو داسې کیسه وي چې تا نه هېرېږي نه غوڼ عمر؟ هغه د ماشوموالي یو قصه به درته وکړم چې لکه د خپلې غریبۍ او د خپلې بېوسۍ په حوالې سره. زما یو خور وه، زما نه چې کومه مشره ده زه ورپسې یم. مونږ تللي وو، مونږ بله خور وه د هغې ځای ته. مونږ به لار ځان له پوکڼۍ اخېستې پړسۍ چې ماشومان په 5 روپۍ په 1 روپۍ به هغه وخت کې کېدله. هغه مونږ اخېستې وه تللي وو د هغې خور ځای ته. هلته کې ډېر زیات خوشحاله وو. هغه پوکڼۍ ته کله به ما پړسوله خپله، هغه کله به هغه زما هغه پوکڼۍ چې کومه وه هغه خو و، خو زما د خور سره چې کومه پوکڼۍ وه نو هغه ډېره زیاته هغه وپړسوله نو هغه یکدم ماته شوه. هغه چې څنګه ماته شوله او هغه زما د خورکۍ په مخ چې کوم اثرات راښکاره شو، هغه اثرات چې زه اوس هم په ځان باندې راتاریکوم، هغه وخت زه رایادوم. نو خدای شته دننه بیخي داسې کېږم جریبلی کېږم. زه هم چې هغه وخت کې زمونږ ورو دومره وس نه کېدو چې ما منډه کړی خپلې خور له بله پوکڼۍ راوړی، دونه وس زما نه کېدو. خو د هغه خور هغه په هغه ټایم کې ماشومان هم وو، لکه ماشومانو صحیح، خو بیا هم لکه هغه ټایم داسې و چې مونږ 2 په 2 باندې وو. د هغه ټایم هغه خفګان چې کوم نو هغه ما په خپل ځان باندې اخیستی وو. دغه لمحه اکثر ما ته رایادېږي. زه چې کله خور سره میلاو شم او یا زه داسې یوازې ځای کې یم نو دغه لمحه ما ته ډېره یادېږي. خو داسې خوشحالي لمحات څه تا نه هېرېږي؟ د خوشحالۍ لمحات د ټولو نه زیات خو دا و چې زما کتاب چاپ شو. شاعر خو دا ده چې هغه د هغې کتاب شعرونه چې کوم دا د شاعر بچي وي، کله چې بچي محفوظ شي کامیاب شي نو پلار یې خوشحالېږي. زمونږ شعرونه زمونږ بچي دي دا چې کله محفوظ شو دا کامیاب شو کتابي شکل درالو خلکو ته ورسېده نو مونږ دا غټه خوشحالي ماته چې کومه هغه په دغه وخت کې میلاو شوې وه. بله یو خوشحالي ماته د افغانستان په تګ باندې میلاو شوې وه چې ما تر افغانستان ویزه ولګېدله. دلته هم زمونږ پښتانه وروڼه ډېر زیات دي. هلته کې بیا د دې نه هم سیوا دي. هلته چې لاړو هغوی چې کومه مینه راکړې وه، کومه خوشحالي وه زمونږ هلته کې د تګ او کومه زمونږ تادي وه نو هغه زمونږ یو نه هېرېدونکې غونته کې یو لمحه وه. بله دوبۍ ته د راتګ د اچانک غونته کې معامله را جوړه شوه نو دا هم ډېره زیاته ناڅاپي، دا هم ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره ده. ابراهیم تاج بهی خپل ژوند کې چاته مینت کړې دي که نه؟
یاره مینه مې داسې کړې ده خو نیمچه غوندې مې کړې ده ډېر پکې نه یم ننوتی که ډېر پکې ننوتی وم نو بیا یې د ژوند د روزګار یې ویستلم د ژوند د کار یې ویستلم خو شکر په دې وباسو چې په هغه وخت کې مې ځان په وخت باندې رانغاړلی دی که ځان هم پکې نور نه باسلی وي اکثر د خلک دا تاثر کوي چې یاره د شاعر ځکه شعر جوړېږي چې هغه یا مین شوي وي یا مثال په طور باندې هغه په چا مین وي بیا هغه بې وفایي وشي نو ځکه شعر جوړېږي شعري الهام نه دی تاسو اورېدي لیلا مجنون عجب خان او دا فرهاد شیرینی او تاسو دوی کې چا اورېدلي چې دوی چې د شاعرانو نو شاعران عاشقانو خو شاعران نو دې نه پته لګي چې دا ضروري نه ده چې شاعر دپاره کې سړی عشق وکړي دا یو خداداد صلاحیت دی الله پاک یې چاله ورکړي مینه که وروسته کېږي نو بیا دې کېږي بیا کېږي اسانه ده خو اول داسې نه ده چې مینې د وجې نه سړی شاعر شي داسې خبره ده زبردست ډېره مننه ابراهیم تاج صاحب اخري کې څه پیغام لري پښتنو ته پښتنو ته دغه یو پیغام دی چې تاسو د نورو قامونو نه اثر واخلئ نور قامونه وګورئ د هغوی ژوند جواک وګورئ د هغې خلکو طبیعتونه وګورئ د هغې خلکو مینه وګورئ د هغوی په شانتې تاسو هم زموږ په ټوله نړۍ کې یوازې پښتون قام دی چې دا د خپل بل رور په ترقۍ باندې خوشحالیږي نه بس هغه خفه کېږي په دې باندې کوشش کوي چې د هغه د راغورځولو څوک ترې مخکې نه شي تللی موږ ځکه مخکې نه ځو چې زمونږ ځان ته مخکې چې کوم زمونږ نه روان وي هغه راکاږو شاته هغه مونږ شاته راکاږي دا سلسله روانه ده دا پته نه لګي چې تر څو پورې روانه وي خو که دغه سلسله بنده کړی شوه نو زه فکر کوم چې پښتون قام دا به په ډېر لږ وخت کې د سپوږمۍ په خېټه باندې خپه کېږي خو که دوی لږونده کې د دغه خپل عادت نه راقلار شو ډیره مننه ابراهیم تاج بی ډیره شکریه یقینا تاسو د ابراهیم تاج صاحب دغه د ژوند کیسه واورېده نننۍ دغې ویډیو سره دغې ژوند کیسې سره ابراهیم تاج او اسحاق خان ته ورکړو اجازت السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته